افغانان ورونو سلامونه او نیکې هیلې. زما د لایف موضوع ده کم فرمان چې د وایټ هاوس نه او د پنجاب نه راغلی چې په افغانستان کې به په مکتبونو کې نور زمونږ او ستاسې خویندې میندې بچیانې سبقونه نه وي او تقریبا د افغانستان ټول مکتبونه به د جنکو په مخ بندیږي او تړل کیږي به. دا د امریکي امر دی او دا د پنجاب امر دی چې په افغانستان کې نن عملي کیږي. او زه په دې خپل لایف کې عام طالبانو ته یو پیغام پرېږدم چې سر هم خلاص چې د دې ډرامې نه هم سر خلاص موږ در باندې خپله غاړه خلاصو. اول افغانانو ورونو چې په افغانستان کې څومره خلک هستئ، څومره که هغه ځان ته افغان وي او ځان ته مسلمان وي، که طالب وي او که غیر طالب وي، په دې نظام کې کار کول چې دي دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي، ځکه چې دې کوم فرمانونه راوباسي دا د اسلام سره په ټکر کې دي. ځکه علم چې دی دا په شریعت کې په اسلام کې راغلی، مګر هم دې علم او مکتبونه دغه بندوي، نو دا بالکل په اسلام کې ټکر دي. نو دې سره کار کول یا دې سره کومک کول دا بالکل د اسلام سره مقابله ده. باید د افغانستان ټول خلک واورئ. دا خبره دا ولنې دغه نه دی، تاسې به وګورئ نوي فرمانونه راوباسي او ته یقین وکئ، تاسې یقین وکئ چې یو څو ورځې پس د ګیري دغه راوباسي فرمان. دا ماته یو دغه سړي ویلي چې د ګیري بل فرمان به د مخکې نه به سختي وي. افغانانو ورونو دا د هغه جاهلیت وخت دی، هغه جاهلیت وخت چې یقین وکئ چې پخوا به 100 کاله مخکې خلکو به خپلې خویندې یعنې لورګانې به یې ښخولې او نه به یې پرېښودې. دا امقه منصوبه ده تقریبا 100 کاله مخکې چې تېره شوې په مسلمانانو کې. په دا کې تا خدای ته دې دنیا ته وګورئ، دې دنیا ته وګورئ افغانانو ورونو. کفري هیوادونه خو په یو طرف پرېږده، اسلامي هیوادونه عرب وګورئ، دوبۍ وګورئ، قطر وګورئ، بحرین وګورئ، دا څومره اسلامي ملکونه چې دي تاسې وګورئ چې هلته تعلیم سره کم دی، ژوند زندگی سره کم روانه ده او خلک سره کم روان دي. ته ماته دا ووایه چې دا ملا هیبت الله ته تاسې په کومه سترګه ګورئ چې دا څوک یې مینهوال دي. اول زه د امیر المؤمنین څنګه ومنم؟ دا څه ښځه ده، ستر وانې ده چې دا ول راوځي نه. دا د پیغمبر علیه السلام نه بهتر دی، دا د حضرت عمر نه بهتر دی چې داسې مهربان هغه په خلکو کې ګرځېدو، دا په کوټه کې پټ ناست او فرمانونه جاري کوي. دا د فرمانونه نه دي، دا د جو بایډن او د امریکې او دا د پنجاب فرمانونه دي چې په افغانستان کې عملي کیږي. افغانانو ورونو زه په افغانستان په ټول ملت او ټول الحمدلله ملت تاسې سره دی. که ځوانان هستئ، که د پوهنتون استادان هستئ، که هر طبقې سره ستاسې کاري، بالکل په دې حکومت کې کار مه کوئ، د طالبانو په حکومت کې. او زه به نن دې طالبانو ته ملا یعقوب صاحب ته ویایم، دا ذبیح الله مجاهد یا دا نور که تاسې کې افغانیت او تاسې کې چېرته په دې افغانستان باندې مړه خوږېږي او نور چارواکو ته ویم تاسې په دې نظام کې کار کوئ، دا بالکل تاسې یو ستر خیانت کوئ د افغانانو سره. که تاسې کې چېرته غیرت وي او تاسې کې چېرته تاسې وایئ چې موږ د احمدشاه بابا اولاده یو، موږ افغانان یو، موږ مسلمانان یو او موږ پښتانه یو، نو په دې نظام کې کار کول تاسې ته بالکل ناروا ده. ځکه چې دا کم دغه دا راوباسي دا بالکل په اسلام سره په ټکر کې دي. دا د افغانستان بربادي او تباهي او بربادي ده. زه عام طالبانو تاسې ته یو پیغام پرېږدم او دا پیغامونه ما ملي اردو ته ډېر پېښي دي. قسم په خدای دی چې دغه 2 ورځې ډرامه نه وه، ډرامه چې په دې سپین بولدک کې وکړه. په دې کې زه پوهېږم عام طالبان په جذباتو کې دي، عام طالبان د پاکستان په خلاف باندې هر رقم قربانۍ ته تیار دي. خو خدای ته وګورئ ځان مه قرباني کوئ بې ځایه، چې پاکستان 1 کیلومتر راځي وته 3 کیلومتر راشه دلته افغانستان ته راننوځه. ځکه چې ستاسې مشران د هغې په مدرسو کې پالل شوي دي، ستاسې مشران د پاکستان د استخباراتو ته کار کوي، ستاسې مشران جو بایډن او امریکې ته کار کوي چې $100 میلیونه جمعه ورکوي. خدای هم تباه و برباد کا، خدای هم تباه و برباد کا، خدای هم خپل بچي تباه و برباد کا چې د افغانانو خویندې میندې تاسې تباه و برباد یې کړي. خدای هم د هغې خویندې د هغه لور به ته څه جواب ورکوي چې پرون یې په ننګرهار کې خودکشي وکړه. خدای هم تباه و برباد کړه چې خپل بچیان په قطر کې، په پنجاب کې، په کوټه کې، په کراچۍ او په نورو ځایونو کې درسونه ویوي
خویندو میندو درسونه بندوئ طالبانو هم طالبانو خدای قرآن ته وګورئ مه ځان قرباني کوئ دا په خدای کې لوکه چې دا ټول ISI ته نه ویډیوګانې کړي هلته یې ټریننګ کړي دلته یې راوړي زموږ استازي په سر یې مقرر کړي دي ځانونه مه قرباني کوئ زه تاسې نه یو پوښتنه کوم هم طالبانو دا زما خبره په غور واورئ که نن امریکا برطانیا کفار هیواد فرانسه یا بل یو بل دلته راځي افغانستان ته د چا د وجې به راځي د دغه فرمان د وجې چې جنکو مکتب دلته بند دی او ښځو له حق نه ورکول کېږي نو ته به بیا راځي په هغې باندې به جهاد کې خو د جهاد زه ځکه چې په افغانستان کې نه جهاد و نه جهاد دی او نه به جهاد وي تجارت و تجارت دی او تجارت به وي زما لا ښځه د جهاد مخالف سړی نه یم دا تجارت درته ښیمه ځکه چې نن زمینه په خپله کفارو ته دا برابروي چې دلته راشي بله ورځ چې کفار راشي بیا زما بچی مخکې کې وروره ترانې ورته وایي او ورځه شهید دي او ورځه او بیا ورځي انتظار کوي ځکه چې دا ډرامه ته جوړه کړي ته راولي کفار ته ورته زمینه برابره کړي بله ورځ بیا زما بچی زما کور تباه و برباد کړي زما ماشومان تباه و برباد کړي ته خدای په لحاظ باندې د دې د لیکو نه وځئ او زه درته دا په ګرنټۍ ویم دا خبره درته په ګرنټۍ ویم چې څنګه د جمهوریت هغه خلک وتښتېده او په اختیاره کې کېناست او په اسلام آباد کې کوږ شو که داسې ستاسې دا مشران دوبۍ قطر او پاکستان ته په تیارو کې لا نړ او تاسې په دې میدان پرې نه ښودئ د دې باچا کاموال دا لایف بیا ساتئ که دا کار د سره ونه کړو زه او د خدای رستي دی که د پاکستان باندې تاسې بېعزته نه کړئ او ستاسې هغه 2001 کال به میر شي چې داسې حالت ستاسې را روان دی ځکه چې دی کوم کارونه کوي دا داسې کارونه دي داسې فرمانونه دي چې دا په زوره غواړي چې دلته په افغانستان کې جنگ راشي دا په زوره غواړي چې افغانستان د یو تباهۍ او بربادۍ طرف ته لاړ شي موږ ستاسې خلاف نه یو موږ تاسو ته څو ځل په دا لایفونو کې دا خبره کړي دا زموږ لایفونه یاد ساتئ دا یو پروژه ده دلته زه تاسې نه اول پوښتنه کوم موجوده ده د طالبانو دغه چې دی شریعت دی نه دموکراسي ده نه جمهوریت دی نه څه شی دی شاهي ده نه هېڅ شی هم نه دی په توکل سره یو شی روان دی زه مهربانه یو 2-3 ملایانې در باندې کېنولي دي چې د وایټ هاوس نه او د پنجاب نه کوم امر راشي هغه تا باندې عملي کوي او قرباني کوي تا طالبه هم طالبه ته یې دلته وروره د قربانۍ ګډوره ګرځولې تا ته وروره ستا مهربانه بم در پسې وتړی زه ورځه جهاد کوه دا هم نه کاته دغه مخکیني چې تیر شو چې جهادونه یې کول او د تعلیم خلاف وو چېرته لاړه د هغې بچیان کوم ځای کې تعلیمونه وکړه د هر یو لیډر بچی تاسې وګورئ هغه به ډاکټر وي هغه به سیا مهربانه لور به هم ډاکټره وي زوی به هم ډاکټره وي هاي تعلیمونه به یې کړي یا به مالډرینګ کوي چېرته په دوبۍ او په بل ځای کې ولې ځانونه قربانه کوئ د دې دغه دپاره تا خدای چې ته زما د خور نه ته زما د لور نه ته زما د وطندارو نه قلم اخلي ولې د خدای په قهر ککړ شي ظالمانو هغه مخکې راله ما ځکه د همیشه دا خبره کوم چې کم ظلم کم وحشت دغه د اسلام ټیکهدارانو زموږ خویندو میندو سره کړی قسم په خدای دی که نه روسیانو کړی نه امریکانیانو کړی مجاهدینو لیډران راولګېده په 92 کې افغانستان داسې کو چې زموږ خویندې میندې بېعزته کړي دا خبره چې بېګاله بیا واده و ته به د ښځه راوسته وی وجلې په پاکستان باندې بېعزته کړي د خپل 2 وخته ډوډۍ دپاره د خپل عزتونو لیلام وکړو او همداسې همدغه چې بېعزته یې کړي تعلیمونه یې ترې واخیسته څه چې دي هلته پنجاب کې پاکستان یې بندي کوي زموږ ماشومانو سې مهربان نو چا بېعزته کړي د افغانستان خویندې میندې خو همدغه د جهاد ټیکهدارانو که نه ولې د خدای ظالمانو ولې دا ظلم وکړو د افغانستان سره ولې ظلم کوئ تاسې خپل بچیان نه لرئ بالکل د افغانستان ټولو خلکو ته موږ دا اعلان کوو چې بالکل که ماشوماني او که جنکۍ او که هلکاني بالکل پې مکتبونه مو ویوئ ځکه چې دغه زور دې ته وښیوئ پرېږده چې دا مولیان دغه افغانستان وچلئ پرېږده چې معلومات یې وشي که د پوهنتون استادانې که ډاکټرې وي که ډاکټران وي یا افغانان ورنو دې شرم نه لري دې شرم که لرلی ګورئ زموږ ستاسې ټولو خویندې میندې دي که د یو ماشوم پیدا کېږي که په دې خپل افغانستان کې یو ډاکټره علاج وکړي هغه ښه ده
که نه دلته دې په ګاډي کې اچولي په سپین بولدک کې ستا په خویندو میندې لاسونه هم وایي په تورخم کې او بیا هلته وړه پنجاب ته یې وړه وروره او پنجابي ډاکټر ستا د ښځې شرمګاه ګوري هغه ښه دی که په دې خپل وطن کې مې خپله خور او یا لور مې زما د ماشومانو یو بیماري وي هغې تکلیف وي هغه مشکل حل کړي خو دې ته نه ګوري ځکه دې په برنامه کار کوي دې د افغانستان دپاره کار نه کوي دا ګوره افغانانو ورونو مونږ خو دا ویلي چې دا به اوس ډېر بدل شوي افغانانو ورونو ځکه چې په 99 کې هغې دنیا یې نه وه لیدلې اوس خو سیا مهربانه طالبانو ټوله دنیا ولیده مسکو یې ولیدو په مسکو کې د لیلن په دسترخوان یې ډوډۍ وخوړه لوڅې جنکۍ ورته کېناستې انټروین یې ترې واخیستې همداسې په قطر کې همداسې په چین کې همداسې وروره په نورو ملکونو کې په جرمني او په فرانسه او په نور مونږ خو ویل اوس په دې کې ډېر بدلون راغلی او دا تاسې وګورئ تاسې خپله قضاوت وکړئ تاسو ته عام طالبانو ته دا خبر زه بیا در کوم دا تاسې وګورئ ښه دا واورئ Yeah, of course. Yes. Yeah, of course. Of course they do. Because you're in دا په انګلیش کې تنه پوښتنه کوي. They are observing any hijab. And so ښه دې تنه پوښتنه کوي چې ستا دوه لورګانې په قطر کې په سبق وایي د امریکایانو پوهنتونونه دي هلته ښه قطر د امریکې یو دفتر دی دې تنه پوښتنه کوي چې ستا دوه لورګانې هلته په قطر کې یا کوس بلکل زما لورګان هلته دغه وایي په حجاب کې ولې د افغانستان کې بې حجابه دي او داسې په سلهاو طالبانو لورګانې زامن په قطر کې سبقونه وایي داسې په سلهاو لورګانې د پاکستان په کوټه او په کراچۍ کې د پاکستان په مکتبونو کې دغه وایي کفر نه دی مګر دلته په خپل خلکو باندې ورور سره ورځ راښکته کړې ده آیا تاسې مسلمانان هستئ آیا تاسې انسانان هستئ آیا تاسې ته شرم نه درځي تاسې خویندې میندې نه لرئ تاسې د الله نه یېرېږئ تاسې که دومره حیا نشته دی په شرمونو مو شرمو د افغانستان قسم په خدای دی چې څومره تاسې د اسلام په نوم باندې وشرمو د افغانستان قسم په خدای دی که بل چا دومره شرمولې چې څومره تاسې په د اسلام په نوم باندې د افغانستان تباه او برباد کړو تاسې وجدان مړ دی تاسې نه ویډیوګانې کړي دي او عام طالبانو خدای قرآن ته وګورئ دې ډرامه کې مه راځئ که زما دا خبرې دا ویډیوګانې رښتیا نه شي دا د خدای راسي دي نن دی که سبا دی دلته به دا لوبه جوړېږي او څوک یې جوړوي همدغه ستاسې مشران بیا د کفارو هېوادونو ته وایي راځئ افغانستان ته راشئ مه کوئ دا جهادونه محادونه نور قسم په خدای دی چې همدغه تجارت دی صرف موټرو کې ګرځېده وزارتونو کې په خدای مې قسم چې زه د طالبانو میسیجونه لرم چې وایي چې زما د کور نه اووه جنازې وتې خپه مې نشته دی ما سره په دې واتساپ کې پروت دی او خپه مې نشته قرباني مې ورکړې یتیمان نه د پراته دي وایي قسم په خدای لاړم وایي زه یې هېر کړم خپله په موټرو کې ګرځي یو دې ته قطر ته ده بل دې ته وایي زه دومره ما ته دغه نه راکړي چې د یتیم ته زه بېګاله ډوډۍ ورکړم نو ولې ځانونه قربانه کوئ ما په سپین بولدک کې جنګونه کوئ ما په ځاځیو کې کوئ پاکستان ته وایي راځه ورته یې رامخکې کېږه موږ د سره نه جنګ کوو نه هېڅ شی کوو دا زموږ د ولس په سترګو کې خاورې اچوي دا چې کله دغه شانې فرمانونه راوباسي د ولس په سترګو کې خاورې وراچوي چې مهربانه د موږ پاکستان دشمنان یو د پاکستان اصلي دوستان تاسې هستئ د پنجاب اصلي پروژې دغه خیم دغه مشران خیم زه عام طالبان نه خیم ځکه عام طالبان اقربانان دې شي نه دي خبر همدا تاسې پروژې عملي کوئ ځکه چې تاسې د پاکستان په مدرسو کې سبقونه ویلي او تاسې له همدغه ذهنیت جوړ کړی تاسې د پاکستان په دغه مدرسو کې درسونه ویلي دي تاسو ته دا ویډیو ښیم ښه دې تاسو اوس ویډیو ښیم تاسې اوس وګورئ افغانانو دا واورئ ښه دې تاسو یو ویډیو ښیم ودرېږه تاسې له ویډیو ښیم که چې د فلیش وي یو منټ دا نه فلی کېږي ځکه چې ما په فیسبوک کې دې کار نه کوي نو افغانانو ورونو زموږ همدغومره خبرې وي که یو څو مرګړي زه یې راخلمه زه به ورسره خبرې مو کومه چې بالکل په دې نظام کې کار کول چې دي د افغانستان سره خیانت دی د اسلام سره خیانت دی او دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دا زه نه وایم علما وایي ځکه علما وایي چې علم چې دی دا فرض دی او دې د فرض نه منکر دي
دی وروره د څو کتابونه همدغه د امام صاحب په مذهب کې تاسې وګورئ چې ښځو له څومره حق ورکول شوی دی وایي چې موږ د امام صاحب په مذهب زه خپله د امام صاحب په دغه یم دا خبره چې د هغې په مذهب موږ د هغې دغه یو خو خبره دا ده چې د امام صاحب په مذهب تاسې دا عملي کړی دغلته تاسې خویندو میندو هغې ته وګوره ته هغه ولوله چېرته مو وروره د پنجاب نه یو څو کتابونه را پیدا کړي دي او یو څو مولایان دي ورور صاحب مهربانه داسې منډه کو داسې منډه کو افغانستان هم پرې تباه او برباد کو نن چې کفار راځي که نن امریکا راځي که نن روس راځي که نن چاینا راځي که هر شی راځي ملا تې راولي افغانان نه راولي او بیا دې ستا په خوله باندې ناله چې ته به افغانانو ته وایې چې جهاد وکړه بیا دې ستا په خوله ناله چې ته به افغانانو ته وایې چې ځان پسې بمونه وتړه او لاړ شه ځانونه والوځه او افغانان مړه کړه ځکه چې کفار ته راولي په 2001 کې هم دا تاسې راوسته ځکه 15 کاله به افغانستان جنوب مکتبونه په هغې وخت کې بند کړي وو همدا تاسې د دنیا غټ دهشتګرد دلته افغانستان ته راوسته د بن لادن او نور دلته په افغانستان تباه او برباد کو همدا ستاسې د لاسه صاحب مهربانه دا ډرامې جوړېږي او بیا دلته خلکو باندې الزامونه لګوئ چې تاسې اشغال دلته راوځئ د اشغال مرګړی خو ته اشغال والا سره خو ته مرګړتیا کې ته دلته راولې افغانستان به تباه او برباد کو زه دلته غواړم چې څو مرګړي راواخلم دلته ما سره کوم مرګړی په لیکلو یو کې ورته لاندې ډېر زیات میسیجونه شوي دي په لیکلو که څوک وي زه بیا راواخلم زه به سره خبرې وکړم د جنوب په مکتبونو په باره کې بلکل وینېرېږئ او زه راته یم چې هغې ته زه طالب یم هغې ته زه مسلمان ویم هغې ته زه افغان ویم چې هغه د دې نظام په خلاف شي ځکه چې دا نظام د اسلام په خلاف کارونه کوي دا نظام د کفر ته پروژې عملي کوي دا د پنجاب پروژې عملي کوي دا د افغانستان بدبختي غواړي د افغانستان کې جنگ غواړي په دې نظام کې کار کول تاسو ته بالکل ناروا ده بالکل استفاګانې دي که طالب او که غیر طالب استفاګانې ورکوي او زه به نن د دې طالبانو چارواکو ایمان وګورم چې تاسو ایمان معلوم شي زه به یو څو مرګړي راوالم چې په دې باندې خبرې وکړي دلته په لیکلو یو کې ورور هلته خو دا څو کسانو دلته دغه کړی دی وختنه کړې ده تا خدای چې تاسې ته شرم نه دی په کار چې ستاسې بچیان دي ښه تعلیمونه کوي ښه په عیش عشرت کې د زندګي تېروي د هغه پاکستان وګورئ د هغه پاکستان چې څه رقم مکتبونه دي موږ داسې نه وایو چې هغه څه حالت دی په دغه پاکستان کې ټولې دنیا ته معلومات دي هغې کې ستاسې بچیان سبق وایي خیر دی په قطر کې وایي خیر دی په نورو ځایونو کې وایي خیر دی او دلته هم وروره صاحب مهربانه سور کفر راښکته کړی چې څوک سبق ته ځي ته د علم دروازې تړي په خدای کې لکه چې ما ته بېګا یو غټ د طالبانو دغه ما ته قسم وخوړو چې 2 جمعې مخکې موږ یو ځای کې ناست وو خلکو ویل چې توپان را روان دی او نوی فرمان راځي چې د جنکو مکتبونه بندوي په خدای کې نو که 2 جمعې مخکې د بعض طالبانو ته معلومات ولې د خدای ظالمانو نن موبیل غوندې سړی چې هغه څومره مبارزه کوي هغه افغانستان د خدای په امان تاسې ډېر غټ خلک به ته وګورې افغانستان به پرېږدي او لاړ به شي ته خو نن پاسپورټونه جاري که ته خو نن په افغانستان کې پاسپورټونه جاري که چې د افغانستان نه ولا چې دا یو انسان تاله پاتې نه شي ټول بدنه دي او دا ځکه په دې باندې ما ویډیو هم کړې وه چې طالبان لا نه راغلي ماله چې طالبان نه ملي اردو غواړي نه ډاکټر غواړي نه د ښځو تعلیم غواړي دې غواړي چې د افغانستان نه راځئ چې یو مدرسه یو جومات جوړ کړو چې ورنوځو سپلی به وباسو چې رانوځو بیا د چې راوځو سپلی به پخپو کوو ځکه افغانستان خو نه دی دا څه رقم اسلام دی ستاسې دا څه رقم شریعت دی چې د ځمکې نه راوځي نه شریعت ساده دی چې مکتبونه بندې شریعت ساده دی چې د جاهلت کارونه کوي دې ته ته شریعت وې وښایه ما ته یو 2 فیصلې چې تا په دې 1.5 کال کې په شریعت کړي ټول همالته ډالر درکوي همالته د هغې په ډالرو چې څه فرمان ورسره راځي هماغه جاري کړي دا بس راشي ملا هیبت الله امیر المؤمنین سطر دی دا ښځه ده که چې دا سړی دی که نه راښکاره دي شي که نه او د امیر المؤمنین زه ړوند او پوڼې په پټو سترګو امیر المؤمنین پسې لاړ شم دا خو د تبیو د بربادۍ دغه کوي بله ورځ به ستاسې په سرو سترګو جاړئ زه نه پوهېږم چې دلته یو ورور دغه کړی ده نه پوهېږم قسم دی چې په شرمونو مو شرمولو ملایانو افغانستان هم ښه په شرمونو وشرمو داسې هم په شرمونو وشرمو چې هم اسلام وشرمو او ما درې خبرې کړې وې درې خبرې کړې وې ښه یو منټ صبر وکړه دا ورور ته زنګ ور روان دی
درې خبرې مې کړې طالبانو راته اکثر نن یې بیا درته تکراروم هم طالبانو دا زما خبرې واورئ د طالبانو یا د دې مولانو راتګ افغانستان ته په درې پروژو پورې د دې ولس ته دا خبرې کوم. اوله پروژه یې دا ده چې دی به د اسلام نه د خلکو ړه تورئ، د اسلام نه، د ملا نه، د قاري نه، د طالب نه. دی به داسې کارونه کوي چې خلک به ملا ته هم کنځلې کوي، طالب ته به هم کنځلې کوي، اسلام ته به هم کنځلې کوي، ملحدین به ډېرېږي، قرآن ته به هم کنځلې کوي، پیغمبر ته به هم کنځلې کوي، اصحابو ته به هم کنځلې کوي. توبه استغفر الله. ځکه چې دی به داسې کارونه کوي چې هغه به خلک به په زوره مجبوري شي دا کنځلې او دا بد رد ووایي. او دویم دی به افغانان خصوصا پښتانه بې تعلیمه کوي. دا ویډیو زما شته دی، یو کال مخکې ما کړې ده. دی به افغانان پښتانه بې تعلیمه کوي. دا به د دې به کاروبار هم دی. خلک به د تعلیم نه لرې کوي، د سواد نه به لرې کوي او جاهلت طرف ته به وړي. او دریم د افغانستان به تجزیه کوي. افغانستان به تجزیه کوي. اخر به دغه دریزوبان دي که هر یو دي که تاجک دي که ازبک دي که نور قومونه دي دا به اخر تنګېږي او سه مهربانه دلته به یو دریم قدرت مداخله کوي او دا افغانستان به ټوټې ټوټې کوي. او دا به څه کوي؟ دا به دغه د پنجاب ټریننګ شوي مولایان دا د هغې د سمیع الحق او د قاضي حسین احمد جهنمي او د دې نورو په مدرسو کې تربیه شوي مولایان چې د پنجاب پروژو باندې عمل کوي دا به دلته راځي او دلته به وروره صاحب مهربانه د افغانستان تبۍ او بربادۍ طرف ته مخامخ کوي. ولې زما د لور نه ته ولې قلم ولې؟ ولې کتاب ولې؟ دا کم اسلام دی؟ ولې د خدای په کار ککړ شي؟ ولې کم جرم یې کړی په سرو سترګو دې وجړولې ظالمانو وحشیانو په سرو سترګو دې وجړولې داسې کار خو کفار هم نه کوي لکه کم کارونه چې تاسې کوئ. څه یې وژنئ، څه یې پاکستان باندې بې عزته کوئ، ښځې نه تعلیم ولې خپلې لورګانې نه لرئ؟ خپلې لورګانې خو لرئ خو هغه خو په قطر کې ژوند کوي. خپلې لورګانې خو لرئ هغه په کوټه په کراچۍ کې د عیش و مشرت ژوند کوي. څه کوئ زموږ لورګانې، څه کوئ زموږ خویندې میندې تباه او برباد کړي. بله ورځ چې زما خور یا زما لور یا زما یو د وطن ښځه د اولاد بیماره شي زه بیا پنجابي ته وایم چې پنجابیه در روانه کړې مې ده ورشه ووایه شرمګاه وګوره. ځکه زما ملا زما دغه خلک دومره بې غیرته شوي چې زما په وطن کې سواد نه پرېږدي، تعلیم نه پرېږدي. تاسې بله ورځ رباني ده که څنګه دا فاحشه چې درته راغله د پنجاب نه سر یې درته لوس کړی بېادبي دې ما پې دا ځای نه داسې ټیټ شی اغوستی و، داسې ټیټ پینټ یې اغوستی و او ستاسې ورته په دې پټکیو په دې دومره ګیرې ورته ولاړې 14 رقمات روپۍ اچولي وو او تاسې باندې خوشبو درتله. هغې ته هم څومره استقبال وکړو او خپل په حجاب کې په اب کې په پرده کې خویندې میندې تعلیمونو ته نه پرېږدئ. دا ستاسې اسلام دی؟ د اسلام نم د خلکو ړو تور کو، د ملا نم د خلکو ړو تور کو، د افغانستان نم د خلکو ړو تور کو. والله ټول خلک تښتي د افغانستان نه او دا تاسې چې 9 نوي کې راغلي هم دا کار هم کړی. زما دا خبره بیا هم واورئ، تاسو ته بیا هم وایم عام طالبانو چې ځان قرباني نه کوي د پاکستان په مقابل کې. تاسې بل ورځ دغه په ځاځیو کې چې کوم یو شهید شو موږ هغه زموږ اتل دی زموږ دغه دی خو پام کوئ دا کار ونه کوي. دا پروژه ده، دا د پاکستان پروژې دلته عملي کېږي او تا او زه قرباني کېږو. ما به په سپین بولدک کې جنګ کې نه به د پاکستان په ورته چې 1 کیلومتر را وړاندې شوی پاکستانه 20 کیلومتره نور را وړاندې شو. ګوره داسې لوبې به په جمهوریت کې هم کېدي. ملي اردو والا به ښه قرباني ورکړه، ښه به یې جنګ ته ځان امادي کړو، ځان به یې په شهیدان په قاسم خان د زموږ یو ستر شهید دی په ګوشته کې همدغه شانې کارونه به یې وکړو او دلته به د پاکستان د استخباراتو خلک وکیلان دلته په پارلمان کې ناست وو او ورته به یې ټلیفونونه وکړو چې راوروسته کوي. نو همدا کارونه د سره دې کوي، همدا لوبې د سره دې کوي. که دې کې دومره غیرت وي ورشه په سند کې یا په کراچۍ کې واړه د 6 کالو 5 کالو ماشومان پراته دي په مابسونو کې خویندې میندې د سړو سره یو ځای اچولي. که دې کې غیرت وي هغه دې راخلاصې کړي. ځان مه قرباني کوه او وخت دا یې یاد ساته په میدان باندې به تاسې پرېږدي. دا مولیان به نن په تیارو کې خېږي، څوک به قطر ته منډې وایي، څوک به پاکستان ته منډې وایي، څوک به امریکا ته منډې وایي. دلته به په میدان کې ته پرېږدې همدغه ولس به بیا راپاسېږي ستا ګرېوان ته به لاس اچوي. مه کوه په دې نظام کې کار. دا نظام بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی ځکه چې دا د شریعت په خلاف باندې فیصلې کوي. دا د افغانستان د تبۍ او د بربادۍ لپاره فیصلې کوي. دا هغه فیصلې کوي چې دا د کفارو پروژې دلته عملي کوي. دا هغه فیصلې کوي چې دلته د پنجاب په پروژې عملي کوي او چې دې پروژو کې ورسره ته یې بالکل نو تا او د هغې بیا فرق نشته دی. بیا به ته کفارو او پنجاب ته کار کوي. همدغه الله په ګړم درک کوي
هغه د خبرې قسم په خدای نور زمونږ تېرې شوې ماغزم نور کار پرېښودو په خدای کې نو که ماغزم چې دنیا ګورو دنیا ته وګوره و خدای دې تباه و برباد کړي د افغانستان دغه مولانو چې دا پربامونه راوباسئ خدای هم په بچیانو باندې وشرموه خدای هم بچیان تیکه تیکه که خدای هم بچیان داسې کله که دغه نورو مجاهدینو لیډرانو چې ماډلینګ کوي خدای هم برباد که لکه چې زما خویندې بربادې زما د وطن آینده ژوند خرابې زما د خویندو میندو ژوند خرابې زما د بچیانو ژوند خرابې رب العالمین نه ته داسې تباه و برباد کړې داسې ذلیله کړې چې همدغه پړګي دغه ولس د دې په دې ګېډو او په دې مریو کې واچي او موټرو پورې راکاږي هم طالبانو زه تاسې وانې بیا هم غم کوم ورونه مې درته ویلي مخکې مې درته ورونه ویل بیا درته ورونه ویم قسم په خدای نه چې دا د امریکې او د پنجاب حکومت دی دا امقه پروژې دلته عملي کوي زه ستاسې جذباتو ستاسې قربانۍ ته احترام لرم ما ډېرې ویډیوګانې کړي زه هغه سړی یم چې ما په کندوز باندې 3 ویډیوګانې کړي کله چې بمباري شوي ما په هلمند په بمبارۍ والي ویډیوګانې کړي ما په خوږیاڼو کې چې بمباري شوي ما ویډیوګانې کړي ما چې چېرته ملي ځواکونو امنیت دغه کړی دی چېرته چاپهواله بې ګناه خلک یې وژلي د هغې په مقابل کې مې ویډیوګانې کړې ټولې مې هلته په میډیا باندې پرتې دي خو قسم درته خورم چې موږ دا سوچ کوو چې دا خو افغانان دي دا خو پښتانه دي دا خو د اسلام دعوې کوي دی به افغانستان ته کار وکړي مګر نن موږ ته معلومه شوه چې دی نه اسلام ته کار کوي نه افغانستان ته کار کوي دا په پردۍ پروژه باندې روانې دي خپله غاړه در باندې خلاصو دا زما ویډیو بل ته پرته نه ولاکې چا نه یېرېږو په سپین بولدک کې چې تاسې کوم د پاکستان په دغه خلاف باندې کار وکړو ما درته زنده‌باد ویلو خو نن زه په خپله خبره ځکه خپېمانه یم چې ډرامه وه او ډرامو ته باید موږ خوشحاله نه شو دا بالکل تاسې سره هم ډرامه کوي موږ سره هم ډرامه کوي دلته هم راګرم کړي د پاکستان په مقابل کې موږ جنګوي نور پاکستان سره دي دغه شان دي لکه څنګه چې د جمهوریت هغه کسانو چې په پیایه کې کېناسته او بیا هلته ورغله د پاکستان وزیر خارجه ته او ټولو ته یې سرونه ټیټ کړه دا ټول همغه دي او که یقین هم نه راځي همدغه طالبانو سره دې څه وکړه او همغې ته همدغه طالبانو بیا توپې ورکړي په دې باندې سر خلاص کړئ موږ د عام ولس ته دا دغه ویو چې د واحد د خلاصي لاره دا ده چې راوچت شئ یو ملي قیام وکړئ 15 لکه اسئ 4 لکه اسئ په ارګ باندې ورشئ د ټوپک د لارې نه په دغې لارې څنګه چې سریلانکا کې دا کار وشو او رئیس جمهور هم دغه نه ویستو د رئیس جمهوریت نه او حکومت یې مکمل بدل کړو همدغه شان دې کار وکړي 15 زره به مړه کړي 10 زره به مړه کړي دومره به د دغه خلکو نه خلاص شو ځکه چې دوی کوم کارونه چې کوي دا د تبعید دپاره دي او دا بالکل کفار دعوت کوي او دوی غواړي چې بیا دلته کفار راشي دلته بمبارۍ وکړي او دا وطن بیا د بدبختیانو سره مخامخ کړي او ذمهوار بیا همدغه خلک چې دا کوم په دې چوکۍ اوس ناست